د پخواني د زمانو جادوګرۍ نه भरपूर ویډیو ډېره مزناکه ویډیو د ملګرو دا ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم آن کړئ چې تاسو ته مزید داسې نوې نوې ویډیوګانې په ټیم ملاویږي. پارت د یو محل نه وښایي چې په هغه کې د باچا چې کومه مور وي هغه خپل نوکر له یو ماشوم ورکړي چې دا ماشوم بوځه او دې مړ کا. نو دا نوکر یې ورته وایي چې دا خو د یوې ورځې ماشوم دی دا زه څنګه مړ کړم. دا مالکین ورته وایي چې هر څنګه وي خو دا ماشوم ته مړ کا دی ژوندی درنه پاتې نه شي. او د دې باره کې چاته پته ونه لګي خاص تر راجا ته خو بالکل د دې باره کې پته ونه لګي. دا نوکر چې کوم دی دا ماشوم راولي او په دغه ځای کې یو نیر بهیږي چې دی دغه ټوکرۍ کې دا ماشوم واچي او په دغه نیر کې پرېږدي. نو دا نیر د ځان سره ویسي په دغه کلي کې کسان وي چې هغه ښځه د ماشوم باندې نظر شي نو دا د ټوکرۍ راواخلي او خپل خاوند ته وایي چې موږ له الله پاک دریم اولاد هم راکړو. دوی د دې نه مخکې ورکړي او یو دا ماشوم وي چې دا جنۍ وي دا دریم شي. د دې جنۍ توره دې جنۍ نوم کیتي لیر اسې عجیبه اتفاق دی ملګرو خلکو ته په نیر کې یا په سیند کې مچۍ میلاویږي او دا داسې خوشنصیبه فیملي ده چې دوی ته پکې د یو په ځای درې ماشومان میلاو شي چې د یو پیټر نوم وي بل دا جنۍ وي چې لهر او یو دریم ورور وي چې د هغه سهم نوم وي. دا درې واړه ښه ښایسته زندګي تېروي په دغه ځای کې ښه خوشحاله وي د دې مور او پلار سره ولې چې دا مور او پلار ته هېڅ کمی هم نه محسوس کوي لکه د خپل مور او پلار شانتې خیال یې ساتي. نو دا سیم چې کمی دی لږ شرارتي وي د ده سره لینده وي چې دی په دې باندې خپل دا ورور او خور تنګوي. دوی ته هم ډېر تنګ راغلی خو دوی چې دا کوم مور او پلار وي دوی له همیشه ډېره خوشحالي ورکړې نو دوی د مور پلار سره ډېر خوشحالي او دوی ته چېرته هم د خپل اصلي مور او پلار کمی هم نه محسوس شوي او نه دوی ته پته وي. نو په د نیر په غاړه دا جنۍ لوبې کوي دې ته دا سپي ښکاره شي چې دا سپي د الکسندر چې کوم باچا وي دا د هغه وي د الکسندر په ده باندې نظر شي په دې جنۍ چې دا خو بالکل زما د ښځې په شانتې جنۍ ده او بالکل سیم ټو سیم هغې ته په شکل کې تلله. نو دا جنۍ چې کومه لیر وي چې دا چې راشي د دې باچا سره ګوړه ویني نو دا ورته ووایي چې دا ګوړه تا په خپله تیاره کړله. دی ورته وایي چې نه دا زما ښځې تیاره کړله داسې ګوړې به هغې تیارولي. نو دا جنۍ ورته ووایي چې ستا ښځه وسې شوه. دی ورته وایي چې هغه مړه شوې ده. دا رده سره کینې خبرې کوي دا ورته خپله ګوړه وښایي چې زه هم داسې ګوړې تیارولی شم دا ما په خپل لاس تیاره کړله. نو دا جنۍ د دغه ځای نه لاړه شي او دوی خپل کور ته راشي دا پلار او مور ورته روټۍ راوباسي. په دې کې دا محل وښایي چې دا باچا چې کوم وي دی ناستې په ټیپن د خپل مور سره روټۍ خوري. دی خپل مور ته ووایي چې ما یو داسې جنۍ ولیده چې بالکل هغه زما د ښځې په شانتې وه او هغه هم زما د ښځې په شانتې ګوړې تیارولې. نو دا مور چې دا خبره واوري دا ډېره حیرانه شي چې داسې خو نه شي کېدی په خپل لږ کې سوچ وکړي. زوی ته وایي چې بچیا تا خو به تا هسې څوک لیدلي دا راشي چې زوی په خرخچا وګورم چې دا څوک ته واقعي اخښه جنۍ ده د هغه شهزادي لور ده او که بل څوک ته. ملګرو که دا ویډیو د دې ځای پورې کتلي ستاسو نه ریکویسټ دی ویډیو لایک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د دې په نظر شي دا واقعي اخښه جنۍ دا پریوار چې ویني چې دا خو اخښه جنۍ ده او دا کوم ماشومان چې دي دا هم اخښه ماشومان دي. دا په خپل نوکر پسې راشي هغه ته ووایي چې د خر بچیا تا ته خو ما ویلو چې دا ماشومان مړه کړه تا دا ماشومان ولې نه دي مړه کړي. همدې ورته مو چې د خرې لور ما څنګه دا ماشومان مړه کړی اخو کچ کچ ماشومانو ما ولې دا ګناه په خپله سره اخیسته او ما په نهر کې پرېښودل هغه لاړل. نو دا ورته دا تا ښه نه دي کړي او دا ماشومان به اوس زه په خپله وژنم او د دې نه بعد به ته په دې کې لاس نه وایي. نو دی منې کړي چې مه وژنه دا خو ماشومان دي خو خیر په دې کې دا ډېره حرامه شیطانه وي. په دې کې دا ماشومان وښایي دا ځان نه یو بوډۍ جوړه کړي خیراتۍ د خیراتیانو په لفظ کې راشي او په ځان نه څخه څادر څخه کپړې اچولي او د ماشومې خواته. نو د ماشومې ته خپل فریاد شروع کړي چې اله یې مړه شومه په خپو مې دړلې او د خپو نه خلاصه شومه یې بچیا مدد نو کا ګرځېدو نه یمه. دا ماشوم ول دغه نر نو بم راوړي دا ول ډېر خدمت وکړي او د خپې ولم چاپې کړي. دا مکاره بوډۍ وخاندي خوشحاله شي چې بچیا تاسو څوک یې. نو دا ورته ووایي چې داسې زما د مور زوره دی نیر نه نیولی وم او په ټوکرۍ کې وم. نو دا ورته وایي تاسو چېرته دا سوچ نه دی کړی چې ستا اصلي مور او پلار څوک دی. نو دا ورته ووایي چې دوی موږ ته د اصلي مور او پلار نه څه کمی نه دی محسوس کړی نو موږ په اصلي مور او پلار څه کوو. نو دا ورته وایي بیا خو ته خو معلومات وکړه چې ستا اصلي مور او پلار څوک دي ولې چې دا خو ستا اصلي مور او پلار نه دي. دا جنین په دې ځای کې په شک کې شي نو دا ورته ووایي چې داسې یو جادویي غر دی تاسو هلته لاړ شئ تا ته به رستاره سوالونو جواب میلاو شي په هغې کې ګلونه دي اخ ګلونه به واخلئ او جادویي اوبه دي اخ جادویي اوبه. نو هلته کې یو داسې چنچڼه ده چې هغه همیشه رښتیا وایي او دروغ نه وایي چې تو هغه ګلونه او هغه شمې هغه اوبه هغه چنچڼې له ورکړې نو هغه چنچڼه به تا ته ټول رښتیا ال وایي چې ستا مور څوک ته او ستا پلار څوک ته. نو تاله پکار ده چې تو هغه غر ته لاړه شي. دا جنۍ په سوچ کې شي چې دا خو واقعي دی ما ته صحیح خبر وکړه زما د مور او پلار چې زما اصلي مور او پلار څوک دي او زه به هغه غر ته لازمي ځم
ولې چې شک چې دا یو ډېره غټه بده بلا ده. دا د شپې خپل ورور پاسوي او هغه ته دا قصه وکړي چې داسې یو بوډۍ ماته میلاو شوې ده. هغه به داسې یو غوره خوړلی چې هغې ته لاړ شي، تاسو ته به ستا د اصلي مور او پلار پته ولګي. نو دا ورور یې ورته ویل ونې شپې دا خو شپه ده سمله، او ولې دا زموږ څه اصلي مور او پلار نه زیاته مینه موږ سره کوي. د اوسه پورې که زموږ اصلي مور او پلار نو موږ یې ولې په نیر کې پرېښودو. په دې کې سهار شي دا ټول ناستې سهار ټیم کې ناشتې ته. نو د هلک وایي چې زما لږ کار دی، زه بازار ته ځم نو راځمه. نو په دې کې دا خور پې پوه شي، دا پسې رامنډه کې خپل ورور پسې او ده ته ووایي ما ته پته را چې ته حق غر ته روان یې. دا ورور یې ورته ووایي چې او زه بلکل حق غر ته روان یم او زه به د خپل اصلي مور او پلار پته کوم. دا خور یې ورته ووایي چې ته به هغه چشمې غوبه او جادویي ګلونه به نه ایرې، د هغې په ذریعه به تا ته پته لګي چې زموږ مور او پلار څوک دي. دا ورور ورته ووایي چې ټیک ده، دی ته د دغه ځای نه اجازت واخلي او لاړ شي. دی چې هغه غار طرف ته راشي وګوري، ده ته مخامخ یو غار غونته ښکاره شي. دی په دې غار کې جادویي طریقې سره ورننوځي چې د دې نه اخوا صرف توره تیاره ښکاري، خو دی پکې ورننوځي بلکل غیب شي، دی یو عجیبه دنیا ته لاړ شي. ده ته مخامخ هغه ونه ښکارېږي، دی هغه ونې ته ګوري. نو ده ته یو پیشو اواز وکړي، هغه پیشو ده ته څه اشاره هم کوي، خو دی د دې پیشو په اشاره نه پوهېږي. دی دا پیشو د ځان نه وځغلی چې لاړ شه مړه ته په دې ځای کې د کوم ځای نه راله غرق شوی تنګول کې. دا هلک دې ونې ته ورخېږي چې زه دا ګلونه څه طریقې سره راوشکوم. دا هلک لږ بره ختلی نه د دغ په سلیپ شي دغې ځای نه، او دې ښکته چې څنګه راپرېوځي، راپرېدو سره د ده نه ګټه جوړه شي، جادویي طریقې سره د ده نه ګټه جوړه شي. د خور او دا ورور یې واړه چې کوم دي ډېر حیران شي چې زموږ ورور ماښام شو، ماسخوتن شو رانغی، ده په ټیبل روټۍ ته ناست د مور او پلار یې انتظار کوي چې زموږ زوی رانغی. نو آخر د دې خور نه برداشت ونه شي، دا ورته قصه وکړي چې زما ورور داسې تللی جادویي غار ته، او سهار چې تللی تر اوسه پورې رانغی. هغه خپل مور او پلار باره کې پته لګولو. دا مور او پلار چې دا ډېر سخت غوسه شي چې تاسو د چا نه دا تپوس وکړو چې تاسو هغه ځنګل ته لېږلی، او تاسو ته پته را چې هغه ځنګل ته چې څوک هم تللي یا هغه غار ته د اوسه پورې ژوندي نه دي راغلي. دا جنۍ ورته قصه وکړه چې داسې یو بوډۍ راغلی وه او هغې موږ پړه کې داسې دغه واچوه چې تاسو خپل اصلي مور او پلار ولې نه ګورئ. په دې شپه کې دا پلار یې او دا ورور یې پسې راوځي، خو ده چې هغه غار ته راورسي نو په ده باندې سهار شوی. دا پلار یې دې زوی ته ووایي چې ته ودرېږه، زه په خپله په دې غار کې ګورم. دی دې غار ته دننه د تلو کوشش کوي نو دی نه شي تللی، دی د دې غار سره جنګېږي، یو ادرک شی دیوار غونته جوړېږي. دی ورته حیران د هلک چې به ګیلاس ورکړي نو د هلک پکې دننه لاړ شي. دا پلار یې ورته ډېر اوازونه وکړي خو دا ماشوم دننه لاړ شي. دا پلار څه طریقې سره کوشش کوي چې زه دننه لاړ شم، خو دی ورته نه شي تللی. په دې کې دا هلک چې دننه راننوځي، دی اخوا دېخوا خپل ورور ګوري، خو ورور ورته نه ښکاري. دته یو ونه ښکاره شي، دی هغه پیشو ته هم اواز وکړي چې دې ونې ته مه خېږه، که نه ستا نه به هم ګټه جوړه شي. خو دی لږ هوښیار دی د سره لیندم وي، دی په لینده باندې دغه ګلونه راوشکوي او لاس کې واخلي. ولې خپل خور خو ده ته قصه کړې چې د ګلونه د جادو او چشمې اوبه دي. نو بره په دې چشمې باندې یو باز ګرځي چې دا باز ده ته اشاره کوي چې غرق شوی دی ته مه راخېږه، خو دی د دې باز خبره ونه مني او دی په خپله په دې غر باندې بره ورخېږي. دی کافي زیاته بره ختلی وي، خو د هغې نه بعد دی سلیپ شي او ښکته را وغورځېږي. چې دی را وغورځېږي نو د ده نه هم هغسې ګټه جوړه شي څنګه ګټه د ده د رور نه جوړه شي. په دې کې هغه الکسندر باچا وښه چې هغه د کور ته راشي نو په دې کور کې هېڅوک هم نه وي، ولې چې هغه مور او هغه خور هم په ده پسې راوتي دي ځنګل ته. چې دو راشي دا پلار یې د غار سره ناست او ډېر خفه وي چې هغه ماشومان په دې غار کې ورننوتل او زه چې ځم نو زه پکې نه شم ننوتی. پته نه لګي چې دا څه مسله ده، دا غار ما دننه نه پرېږدي او ماشومان پرېږدي. په دې کې د ده دا لور چې کوموي درېیم نمبر دا چې راشي دا هم په دې غار کې ښه په اسانۍ ورننوځي. دا پکې پیله لاس ورکوي، بیا پکې پوره د غار کې دننه لاړه شي، خو دا لږه هوښیاره وي، دې بسې هم هغه پیشو راشي. دا پیشو راونیسي او لږ لاس پرې راکاږي، وایي زما وروڼه څه شو. دا پیشو ډېر هوښیار دی، لاړ شي په ګټه باندې کښېني، دې ته اشاره وکړه چې دا ستا ورور دی. دا چې ودرېږي حیرانه شي چې دا څنګه زما ورور دی. دا د پیشو باندې بیا لاس راکاږي او ده ته ووایي چې ته بره دې ونې ته وخېږه، ما له ګلونه راوشکوه. دا پیشو له ګلونه راوشکوي، دا خوشحاله شي او د دغه ځای د پیشو شکریا ادا کړي او د دغه ځای نه لاړه شي مخې ته د جادویي اوبو دپاره. دا چې وګوري دا خو ډېرې چوتې او دا غر دی، نو دې باندې بره دا باز ګرځي. دا د باز ته په څه طریقه دا باز وایي چې دا بره راونه خېږي. دا د باز ته اشاره وکړي، دا باز په ځان پسې کته راوغواړي. دا د باز ته ووایي چې ته راته دا ووایه زما رور کم دی. نو دا باز ورته په ګټې باندې اشاره کړه چې دا همدغه ستا رور دی. دا وله دا بوتل ورکړي چې په دې کې ماله د بره نه اوبه راوړه. دا باز د دې خبره ومني او بره لاړ شي، د دې غار نه وله اوبه راوړي. دا چې دا اوبه واخلي دا ډېره خوشحاله شي چې څه دوه کارونه خو زما وشو. په دې کې د الکسندر چې دی راغلی خپل محل کې ناست د ده د مور ده ته وایي
چې زمونږ د پړوس باچا د لور سره ستا واده دی او ته ځان تیار کړه. دی ورته غوسه شو چې تا ته ما د نن نه 10 کاله مخکې ویلي او اوس ته تا وایم چې زما ښځه کو هر څنګه وه زما ښځه وه او هغه زما د زړه نه وځي او که ته په ما ډېر کوشش وکړې خو زه ستا خبره چېرته هم نه منم او زه د پورې کلي د باچا د لور سره هېڅکله واده هم نه کوم ولې چې تر څو پورې زه ژوندی یم نو زما ښځه زما د زړه نه وځي او ته دې دا خوبونه هېر کړه. دا مور ورته وویل چې تا ته پته ده چې ستا ښځه مړه شوې ده ته بیا ولې د مړو لارې ساتې. دی ورته وویل که هر څنګه ده خو زما ښځه وه او زما د زړه نه دا چېرته هم نه وځي او نه به وځي. په دې کې دا جنۍ چې کومه وي دا هغه درېک شی چې کومه مرغۍ وي دا په ونې کې ډېر شی مرغۍ ناستې وي دا وي تاسو کې رخچنه مرغۍ څوک ته ده 4 واړه وایي چې یو وایي زه یم بل وایي زه یم بل وایي زه یم نو دا ورته وایي درې شی مرغۍ چې ده هغه چېرته هم دروغ نه وایي او تاسو خو 4 واړه دروغ وایي چې یو وایي زه یم بل وایي زه یم. دا ټول بیا وایي چې نه نه دا زه یم. دا ورته غلی شئ منافقانو چې دا وګورئ په دغه ونه کې دې خوا یو بله مرغۍ ناستې چا بالکل غلی ناستې تا د هغې خوا ته راشي دا ورته چې هغه درې شی مرغۍ ته نو دا ورته چې او نو دا ولا جادوي ګلونه او هغه اوبه ولا ورکړي نو دا مرغۍ چې دا وڅکي دا ته ډېره خوشحاله شي دا ته تپوس وکړي چې زما ورور کم دی نو دا ورته ووایي چې ستا وروڼه بره ایسې چشمې ته ختل او هغه راغوځار شوی دی او د هغو نه ګټې جوړې شوي دي او دواړو وروڼو نه د ګټې جوړې شوي دي او دا ورته چې دا به اوس څنګه صحیح کېږي دا ورته ته په دا جادوي اوبه واړوه دا پې چې په کټو باندې اوبه واړئ نو د دې دا چې کوم ورور وي دا پیل ورور یې صحیح شي دا ډېره خوشحاله شي. نو دې طریقې سره دا مرغۍ هغه بل ځای ته بوځي نو بله ګټه ورته وښایي دا په دې بلې ګټه چې هم اوبه واچوي نو دا بل ورور یې هم راپاسي او دې هم ډېر زیات خوشحاله شي. دا مرغۍ ورته بیا دا ټوله قصه شروع کړي چې دا داسې جادوي اوبه دي چې په دا چې په کم ګټې باندې واچوي نو هغه کو انسان وي هغه نه دوباره انسان جوړ شي او ستاسو چې کوم پلار دی او مور دی هغه بادشاه دی تاسو د هغه بادشاه بچي او ستاسو مور چې دا هغه ستاسو چې کومه نیا ده هغه ډېره حرامۍ وه چې ستاسو چې یو ماشوم کېدی نو هغه بوډۍ نیا به ستاسو نوکر له ورکولی چې دا مړه کړه خو ستاسو چې کوم نوکر و هغه ډېر ښه و هغه به تاسو په ندۍ کې پرېښودی او ستا پلار او ستا مور چې کوم دی ستاسو نیاو سره دا ظلم زیاتی کړی دی ولې چې ستاسو مور چې کومه وه هغه د یو کسان غریبه لور وه نو ستاسو د نیا نه دا نه برداشت کېده چې دا د یو کسان د لور سره واده کوي نو تاسو چې به کله وموشوئ تاسو درېیم زوی نو هغه دغې طریقې سره ستاسو نیا غیب کړل چې څه طریقې سره زما دا زوی چېرته د پورې کلي د باچا د لور سره واده وکړي او دا خو د یو کسان غریبه لور ده نو دا زموږ په محل کې ښه نه ده. دوی ته دا ټوله قصه وکړه چې تاسو د باچا د الکسندر بچي نو دوی ډېر زیات خوشحاله شي چې موږ د الکسندر بچي یو ځکه خو هغه دا قصه کړې وه چې ته خو زما د ښځې په شانتې دوی ډېر زیات خوشحاله شي دوی وایي چې دا خو بس موږ الکسندر ته به قصه کوو چې موږ ستا بچي یو او څنګه زموږ نیا زموږ سره دا ظلم زیاتی کړی دی. دا چنچڼه ورته وایي چې ودرېږئ زما اخرنۍ خبره خو واورئ دوی د اخرنۍ خبرې اورېدو نه مخکې له دغه ځای نه لاړ شي او له دغې غار نه چې څنګه راوځي ته مور او پلار بار ولاړ وي هغو چې په دوی نظر شي هغو ډېر زیات خوشحاله شي چې زموږ بچي واپس راغلی. دوی ورته قصه وکړي چې موږ د الکسندر باچا بچي یو او داسې چنچڼه چې کومه وه هغې موږ ته قصه وکړه چې زموږ چې کومه مور وه هغه یو کسان لور وه او هغې سره زموږ پلار واده کړی نو زموږ نیا نه دا برداشت کېدل نه هغې زموږ سره دا ظلم زیاتی کړی چې موږ په اوبو کې پرېښود نو دوی ورته وایي راځئ چې تاسو موږ د الکسندر محل ته بوځو. په دې کې د الک د خپله مور وایي چې تو هغه باچا د لور سره واده وکړه خو دی ورته چې هېڅکله مو نه دلته کې دوی دا مور او پلار دوی په ټانګه کې کېنولي د الکسندر بنګلې ته راولي نو دوی ورته وایي چې تاسو خو د دې محل ماشومان یې تاسو دننه ورشئ موږ بار ولاړ یو د دوی چې کوم نوکر هغه دوی ته جوکاو شي دوی ته معاشرانو وایي راځئ ستاسو نه معافي غواړم. دوی دننه راولي دا نیا وګورو چې دا خیراتیان تاسو دلته کې څومره راوستل دا د خیراتیانو محل خو نه دی. په دې کې د الکسندر ورته مور دا ته څه غوښ خوري چې تو ماشومانو ته دا لورې ورته وایي چې پاپا موږ ستا بچي یو او تا زموږ نیا د دې زموږ نیا زموږ سره داسې ظلم کړی او موږ ته جادوي چنچڼې ټوله قصه وکړه چې دې نیا زموږ سره څه ظلم کړی او موږ درې واړه ستا بچي یو. دا پلار چې کله دا قصه واوري چې تا ما بچي دي د خپل مور ته غوسه شي چې دا تا څه چل کړی ظلم زیاتی دا ورته چې دا دروغ وایي دا دروغجن دي دا خو د کسان بچي دي. دوی ورته ووایي چې نه موږ ته ټوله قصه هغه جادوي چنچڼې کړلی چې زموږ د نیا زموږ سره څه چل کړلی ولې چې زموږ مور چې کومه وه هغه د یو کسان لور وه او دا ستا د مور نه برداشت کېده نو دې د وجې چې کوم ماشوم به وشو دی به ترې هغه پټ کړو او په اخره کې دې موږ درې واړه ستا نه جدا کړو
او بیا یې په دې ته ووایي چې ستا بچي ځکه نه پاتې کېږي چې ته جادویي بوټی او جادویي اوبه راوړه نو ستا بچي به پاتې کېدل شروع شي. دوی په څه طریقه سره زمونږ مور هم دغه غار ته لېږله او هغه ورکه شو. دا زوی د نوکرانو ته ووایي چې زما دا مور ونڅېده مکاره دا جیل ته ور واچوئ. دی د خپل بچو سره ډېر خوشحالۍ سره راشي هغه جادویي ځای ته هغه چنچڼه په هغه ګټه ناست دی. دا ورته اشاره وکړي چې دا ستا ښځه ده دا جنۍ پې چې اوبه واچوي نو دې د مور راپاڅي. دوی چې یو بل ویني ډېر زیات خوشحاله شي. د باچا هم ډېر خوشحاله شي چې ما همیشه په اړه کې دا ګڼله چې ته ژوندی او واقعي چې ته خو ژوندی یې. دلته کې دا مور چغه وه چې ما وباسئ له دې جیل نه. دوی واپس راشي د هغه کسان شکریا ادا کوله چې تا زموږ درې واړو بچو خدمت کړلی او موږ ستاسو احسان چېرته هم نشو ادا کولی. دوی ته ډېر زیات خوشحاله وي. دا کسان د دې هم خفه هم شي چې ولې چې ماشومان موږ لوی کړل او دوی خو تیار فصل زموږ نه ویوړو او خیر د دوی د خوشحالۍ څه ټکانه نه وي. دوی ته کسان ته ووایي چې تاسو به هم زموږ سره په محل کې اوسېږئ. نو ده په محل ته راټول شي په محل کې پاتې کېږي ښه په خوشحالۍ زندګي تېروي. ملګرو که داسې مزناکې ویډیوګانې ستاسو که ته شوقین وي دا ویډیو لایک دا چینل